जी ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو هوست تاسو قربان محمد سعید. زما د پروګرام نوم دی فنکار او نن به زه تاسو یو داسې فنکار سره میلاوم چې د هغه په کریډټ باندې ډېر څه دي. که زه ډېر څه مو ویم نو کم دي. راځئ چې ورسره میلاو کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید خان څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ الحمدلله. راجا بھائی تاسو څنګه یې؟ په وطن ټي وي کې تاسو ته زه هرکلی ویم. ډېره مهرباني سعید خان، ستاسو او ستاسو د ټیم او د وطن چې کوم ټي وي دی، کوم چینل دی، د هغې هم ډېره مهرباني چې تاسو نن راغلي او دومره ټایم تاسو وویستو او زموږ نه پوښتنه کوئ. ډېره مهرباني. راجا بھائی دا راته ووایي چې دې فن ته د کله نه راغلي او دا دغه څنګه پیدا شو؟ دې فیلډ ته خو زما ډېر ټایم وشو. اصل کې چې زه کله هم دا خبره کوم نو بیا زما د عمر پته لګي او خلک عمر پټوي، خو بهرحال اوس مجبوري ده. نو خپل دغه تقریبا ما په 1993 کې د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه لومبنی ګام په دې فیلډ کې پورته کړی او شوق په دې پیدا شو چې په سکول کالج کې به مونږ هم په سټیج باندې تیاتر لیکلي وړې وړې شان د هغې نه شوق پیدا شو او دا شوق راتلو نو اوس یو غټه ونه جوړه شوې ده او لګیا یم خپل کار. لومبنی پروجیکټ کوم چا سره کړی و؟ کوم پروډوسر سره، کوم ډایرکټر سره؟ ما لومبنی پروجیکټ کړی و جاذب سوهیل صاحب سره په 1993 تقریبا 1993 کې یو ډرامه وه د اردو سوال، یو پروګرام و، د هغې نوم و یہ دنیا میری ہے د اردو. په هغې کې به یوه کوټې ډرامه چلېده سوال. ما د هغې نه سټارټ اخیستی و. راجا بھائی تر اوسه پورې کرکټر خو به ډېر کړي، داسې یو کرکټر چې هغه ستا د ژوند یادګار وي، داسې کومه ډرامه ده، داسې کوم یو کرکټر و چې لکه تاسو کړی و هغه تاسو ته ډېر زیات خوښ شوی او اوس هم ستاسو په زړه کې دی؟ بالکل ډېر ښکلی تپوس کې وکړو. زه اکثر په زړه کې مې دا خبرې، خو چې کله داسې پروګرام راشي بیا زه پکې دا خبره ضرور کوم. زما په کریډټ باندې ځکه چې زه هغه ځان په هغې ډېر زیات پراوډ کوم چې ما ته داسې کرکټر میلاو شوی دی او هغه دی د مونږ په اباسین آرټ کونسل کې یو ډرامه کړې وه خوشحال خان خټک باندې، او د خوشحال بابا یو زوی وي بارام چې ډېر ټف کرکټر و او نوربشر نوید صاحب هغه ډرامه هغه رایټر و او په سټیج باندې هم کړې وه او نو په هغې کې ما د بارام کرکټر کړی او هغه بارام کرکټر زما دپاره ډېر زیات ډیفیکلټ، لکه ډېر زیات مشکل و، خو زما د ډایرکټر زما څومره ما کولیګس وو د هغې په هیلپ باندې ما هغه ته سرته ورسولو. په هغې بیا ما ته آرټ کونسل ایوارډ هم راکړو. تاسو جی فلم هم تلوي فلم هم کړی نو تر اوسه پورې څو فلم وکړه خیره؟ سعید خان ما فلمونو نه خو افر راغلی دی، خو ما یو فلم کړی دی او زما په خیال هغه فلم اسسټنټ هم ته پاتې شوی او هغه ما د منتظم صاحب سره کړی و هغه فلم. خو د هغې نه بعد بل فلم ما ځکه ونه کړی شو چې زما خپل جاب دی او مسلې زیاتې وي، د کور مسلې دي، نو ما ته ټایم نه میلاویږي او پاکستان ټلویزیون خو زما داسې یو هوم لکه زما د کور مانند دی، نو هغه زه پرېښودی نه شم. اوس هم ته لاندې ولاړ یم او ریکارډینګ کې ما ورته راغلی په سیټ باندې، نو دغه خبره ده. ستاسو څه خواهش؟ زما خواهش دا دی، زه اکثر په کلي کې هم زما ډېرې زیاتې مسلې روانې دي او زما خواهش نه بلکې دا ارمان دی په خپل کې یووالی پیدا کړي، هېڅ کله مه بېلېږئ، د رشتو خیال وساتئ، د مشرانو ورونو خیال وساتئ، په کشرانو شفقت وکړئ، د مور او پلار ډېر خیال وساتئ او رشتې داسې کلکې ونیسئ. کله چې رشتې ماتې شو زما په خیال دا د ژوند د ټولو نه غټه ناکامیابي ده. تھینک یو. ډېره مننه راجا بھائی، تا موږ له ټایم راکړو. یو جهان مننه. موږ به بیا هم تاسو راغواړو، ستاسو خپل چینل دی. تھینک یو. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ ستاسو او ستاسو د ټول ټیم. تھینک یو جی، مهرباني.